الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله مولانا العظيم. موسی علیہ السلام چې کله فرعون ته ویرغه نو فرعون مخکینه خبرې شروع کړې چې ته خو موږ وړي کستر کړه وې او بیا تو یو جرم وکړه وغیره وغیره. موسی علیہ السلام هغه وی ته چې ارس شوی دی اوس زه دې ته ترغلی یم چې الله پیغمبري کړی دو او ته په الله جل جلاله باندې ایمان وروړه او دغه بنی اسرائیل چې دا د غلامون ګرځولي دي دا هم آزاد کا. نو فرعون د موسی علیہ السلام نه د الله پوښتنه وکړه چې د کوم الله ته متحد دی دا څه شی ده؟ قال فرعون وما رب العالمین چې ته چې ټول عالمونو عرب ده د تو انده د مون ده دا څه شی ده؟ موسی علیہ السلام می ته چې رب السماوات والارض وما بینهما یا هغه د اسمونو نه رب ده او د مځکې ده او د میانس کې چې څه دی هغه رب ده. نو فرعون داسې خپل کسانو ته مخ وروړه چې دا خو نعوذ بالله لیونای لیدای شي. زه د څه شي جواب پوښتنه نه کوم دا جواب د څه شرکوي. زه وی ته چې رب دې څه شی ده د خپل رب حقیقت بیان کا او دای مت د رب صفات بیانای. لکه اوس مثلا انسان د انسان یو حقیقت ته آیو د هغه صفات دي. حقیقت ته هر انسان حیوان ناطقون چې یو حیوان تشته شي چې په خپل اراده باندې دای حرکت کوي ګرځیدای شي او ناطق ژغیدون کده. اوس ژغیدون قبل حیواناتو کې د انسان په شان څه شی نشته ده دا د حقیقت ده. درنګي مثلا ګوړه دو د هغه حقیقت حیوان ساحل هندون کا حیوان درنګ د هر چا خپل حقیقت ته حیواناتو کې او د نور اوصاف دي چې مثلا لیکون کده دای خندیدون کده دای تلون کده او دای تشی نیون دا اوصاف دي. نو فرعون هم دلته کې د غاوی ته وای چې ګوره زه د دنه سوال د رب متعلق کې د حقیقت یې کوم چې د تو د رب حقیقت څه ده دته چې کوم مت جواب دی وکړه دا د مو د سوال موافق نه ده. دا خو ته د خپل رب اوصاف ترته بیان کړ. موسی علیہ السلام بیا په جواب کې وتی چې رب المشرق والمغرب وما بینهما چې د مور باغ دا چې د مشرق ته او د مغرب دا اوس موسی علیہ السلام د سوال موافق جواب نه ورکړي ځکه چې د الله جل جلاله حقیقت اسوک معلوموي نشي. لا يحد ولا يتصور. الله جل جلاله حق ته د هغه د تعریف اسوک نشي بیانوي. ذهنونه د هغه نه قاصر دي. نو موسی علیہ السلام عام الفاظ سره وایي چې رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون کا عقل لروي د الله پاک بس تعریف د غرنګ دا چې د کوم عزت کوم چې اپ صفات سره پیژندای شي ذات ته هغه څوک نشي معلوموي. نو بیا فرعون آرډر جاری کوم وی کایمونه علاوه د بل رب اومنو لاج علنک من المسجونین قید ته دی چاو وای مو قید دی لیدل دا ډیر سخت بیا. نو موسی علیہ السلام ته وی چې دغه څه قید تا چول کایزه په یو داوار غلا چې زه د الله پیغمبر یم
او د پیغمبر سره معجزات وي او که معجزه مې د ته مخته کړله نو بیا څه کوي بیا مې منې که بیا مې جیل ته چوي نو فرعون ورته وایي چې بادشاه چې دومره بادشاهي ته رسېږي هغه ته به تاریخ ښه معلوم وي هغې کې ډېر صلاحیتونه وي نو د پیغمبر اوصاف وغیره هغه ته معلوم وي چې یو پیغمبر چې یوه دعوا وکړي په دغه مشنر درومي د هغه سره په خپل نبوت رسالت باندې یو دلیل وي معجزه وي وی شا معجزه شته دې سره وښیه نو داسې موسی علیه السلام خپله لښته وغورځوله او دای چې دای په تخت نوستو تاج یې په سر و ارد ګرد سره خپل مشیرون او وزیرون موجود دي نو د هغې نه ثوبان مبین لوی اژدها جوړ شو چې ولیدو ته او دا چې په د کوم زوی کې نو ستر غوندې حال و لکه مثلا د مسجد فرض کا نو د چې کوم وزیرون مشیرون دي چا دورې منډه کړل چا دورې منډه کړل او دا یو طرف ته ځون یو بوسار او موسی علیه السلام ته زرعی کوي سوالونه کوي چې بس د شای کنټرول کا نورا کیسه په ورست سره کوو تر دې پورې آلی اوس ریکارډ لګېدلی ده تفسیر ساوي اوس تفسیر ده هغه دمره رسې لیکلي دي چې په فرعون دمره دهشت شروع شو چې فورا دستونه ورته ولګېدل او درنګې دا امتیاز په ځای اوزونه نه شروع شول بیموري ورته لاحقه شوله بیا ګوره د تفسیر په یو وخت کې دا خبره کوي چې دا یو قسم ته کړی زون ته جوړ کړی د وړي کې وړکې کړی نه چې دا قدم چې وخولي داسې چې اواز کوي نو دا کړی زون ته په برابر کړی چې د مو د خپل اواز د کړی اواز پاته نه لګي چې دا کړی اواز کوي که دا یې کوي نو دومره انتهایي بهرحال په دهشت کې روغ نو یې نه پس ته بیا چې کله ټنډۍ موسی علیه السلام کنټرول کړه لوس یې داسې پکښې نو یې نه بیا خپله لښته جوړه شوه او یې نه پس ته لوس یې ظاهر کا تک سپین شو نو فرعون وایي چې دا داسې ده چې جادوګر ده دا ورور یې همدغه رنګې ده او د دوی کوشش دا ده چې دا د مو د حکومت او سلطنت ونسي نو بس وایي چې زه به اوس دوی سره مقابله کوم موسی ته یې وایي چې نه دې منم زه به جادوګر ارولم یې سره د مقابله یې چې روی وله دا به سره وکړو اردرومي مخته بیا قال فرعون وما رب العالمین فرعون ویل چې رب العالمین رب د مخلوقاتو څوک ته قال رب السماوات والارض وما بينهما او موسی علیه السلام رب السماوات چې خالق د اسمنونو ده او د مځکې ده او ما د هغې شیونو ده بینهما چې میانځې د هغې دواړو کې دي ان کنتم موقنین که چېرته وئ تاسو یقین لرونکي قال لمن حوله فرعون اوویل هغه چاته چې ګیر چاپېره دي ده الا تستمعون آیا تاسې د ده خبره نه اورئ چې دا څه قال ربكم ورب آبائكم الاولین موسی علیہ السلام وایي چې رب دې تاسې رب آبائكم الاولین رب دې تاسې دا رب دې تاسې د پلرونو مخکینیو ده تاسې هم رب ده تاسې پلرونه مخکیني تېر شوي هم رب ده قال ان رسولكم الذي ارسل الیکم وویل فرعون چې بېشکه تاسې هغه پیغمبر هغه رسول ارسل الیکم چې تاسو طرف ته رستولی شوی ده مجنون خامخا د خو لیونی ده زه څه پوښتنه نه کوم دا دې څه جواب ورکوي قال رب المشرق والمغرب وما بينهما او ویل موسی علیه السلام چې رب د مشرق ته او د مغرب ده او د هغې شیونو ده چې میانځې د هغې دواړو کې دي ان کنتم تعقلون که چېرې تاسې پیړوي عقل نه چارو خولوئ چې د الله پاک چې د کوم تعریف تاسې غواړئ داسې تعریف نشي کېدی لہذا چې د کوم زه ته بیانوم بس په دې باندې ایمان وروړئ چې الله پاک یک یو ذات ته قال لئن اتخذت او ویل فرعون که چېرته تو ونیو الها معبود غیري علاوه د مونه لاجعلنک من المسجونین نو زه به تو ګرځوم من المسجونین د قیدیونو نه قال موسی علیه السلام اووی اولو جئتک بشیء مبین چاہے تو مو جیل تا چاہے اگر قدر طاقت پوک بشیء مبین په معجزې ظاهر سره قال فأت به او ویل فرعون چرتا غو په دغه معجزه سره ان كنت من الصادقین که چرته وي ته د رښتونکیو نه دس سوچ وجدا فقیر او ملنګ کاس دا په متس معجزې شي مو په مخ کې ستر شو ده فالقى عصاه موسی علیه السلام وغورځول خپل لښته فاذا هي ثعبان مبین پس نګهانه شو دا په دغه وخت کې ثعبان مبین اژدها واضحه لویه حیة عظیمه لویه اژدها نه جوړه ونزع يده اور ویست خپل لوس فاذا هي بيضاء
پس او دغه لوسی بيضاء او تک سپینه د رڼو ولا نورانی رڼو نه وتله للناظرین دی پر دی کتون کیو قال للملأ حوله او یل فرعون خپل سردارونو ته حولو چې غیر چاپیر دی دو ان هذا سأل ساحر علیم چې بشک سره دغه خمخا جادوګر د ماهر یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره د اراده لري چې دای تاسو وبسی د خپل مزکه نه بسحری بو جادو دی د سره اوس فرعون کې د ایمان پرړل پیغمبر یې منل خو خمخا پیغمبر خو بزون ویچګه بدشاهت تتلا نو بدشاهت څوک د چاته څوکا باندې حواله کوي نو فماذا تأمرون پس تاسو متسم مشوره کوي قالو دوی وی ته او ارجه هو اخاه مؤخر کا معاملہ د ادا اورور دي دا یعنی لږی پرېږدا وبعث فی المدائن حاشرین او استا فی المدائن په شهرونو کې حاشرین جمع کون کې دي جادوګر چې جادوګر جمع کی یا تو کبی کل سحار علیم چرتا ګوګی ته په هر جادوګر ماهر سره وجمع السحرة لمیقات یوم معلوم پس جمع کړی شو جادوګر لمیقات د وخت مقرر دی یوم معلوم دی اریزه معلومه تا دا د دوی دی ادریز وا او د چاشت کوم وخت چې د سه لاس بجې ټیم دا وخت مقرر کو یو میدان هم مقرر کړي په دغه وخت زوی کې مقابله کیږي وقیل للناس هل انتم مجتمعون او ویل شو خلق ته چې آیاتو سے جمع کیدون کی نرجمع شوي تو سے لعلنا دې پر چې موږ شو نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین چې موږ اتباع کو السحر دې جادوګرو ان كانوا هم الغالبین کچرته و دوی غالبیدون کی فلما جاء السحرة پس هر کله چې روغ جادوګر نو قالوا لفرعون دوی او الفرعون ته ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین چې آیا وی به موږ دې پر انعام کومه په غالب شو مقابله متو غټله د موسی علی السلام نه نو سې انعام ورکې کنا نو فرعون وتو قال نعم وچاوجي وانکم اذا لمن المقربین او بشک سره تاسو په دغه وخت کې وای خمخادي مقربیننا مو خصوصي وزیرون نه جوړو نږدې سیټونه درکو قال لهم موسی علی السلام دوی ته ویل بس چې کله مقابله زوی ته ورشو میدان ولګید لوی د دنیا خلک ترجمه شوی دي 72000 خو صرف جادوګر او د هر جادوګر سره ولاشته هاي سره رسۍ وا نو دا چې وای غرزول د رسۍ نه هم منګور جوړ شو د لاشت نه هم منګور جوړ شو 1,44,000 منګرونه دا په دا میدان کې دسه منډه شروع کړلې خلک د شت کې پرې وتل یو منګور چې په یو ځای کې خلوص یو خلک ناراغونه بوت امر منګوري خلک سکونه وای نو چې به دمر په لکونو منګرونه دا بس حال وی نو قال لهم موسی علیہ السلام دوی ته ویل القوا ما انتم ملقون چې تاسو وګرځوي هغه چې کوم تاسو وګرځون کې فالقوا حبالهم پس دوی وګرځول خپل رسۍ وعي حبالهم خپل رسۍ وعيسيم خپل لاشتي وقالوا او دوی اول قسمونه وخړل فرعون په ذات باندې چې دی فرعون په ذات متقسم ځکه چې رب خدای هغه ته ویل چې موږ به خامخا غالب وو وقالوا دوی اول بعزت فرعون چې په عزت فرعون مده قسم وی انا لنحن الغالبون چې بشک موږ خامخا غالبیدون کیو فالقى موسی عصاه پس وغرزول موسی علیه السلام عصاه فل لشت فاذا هي تلقف پس ودغ لشت تلقف چې تیرولې تلقف تبتلو دسه حلیزون ته سیدا اوسه کوله دا هر څه د سرکینج لکه مقناطیس چې دا نږدې اوس په سره پر تیر کینج کی دا سه ار سرکینج کړه تیر یې کړل نو فاذا هي تلقف پس ودغه لاشت دغه اژدها د منګور تلقفو چې تیرول یې ما هغه شی یافکون چې کوم دوی جوړ کړیو نو هغه ته فورن پته ولګیدله چې د موسی دا جادوګر نه دا پیغمبر ده او دغه نه مخکې یو صورت کې تیر شوی چې موسی علی السلام د مقابله نه مخکې دوی ته دعوت ورکړ چې ګورې په الله باندې ایمان وروړي او رب چې دا فرعون نه دا په خپل مخلوق ته دا په خپل محتاج ده دادی هغه وی چې شموله سوچ پکو دوی ډالې پکې جوړې شو په جادوګرو کې ځنې وی چې دا پیغمبر دی چې ایمان پرو ځنې چې نه مقابله وکړو نو چې کله مقابله وشوله هغه ته پته ولګیدل چې یو جادو په بل داسې نشي غالب دی لکه څنګه چې د موسی علی السلام په غالب شو نو دا جادو نه دی ډول معجزات نو فورن په هغه وخت کې الله ته سجدي ولګولې او د ایمان کلمه یې تیر کړله او فرعون هغه وی ته ویل چې تاسو خو مو سره سم مشوره نه وکړه ډایرکټ مو ایمان په باندې وروړل نو بس خلکو ته بیا ډایرکټ فرعون خطاب شروع کړ
دا یو چې چا لر جوړ کړو د موسی دا د دوی استوز ده او دا شاګردون دي چې داسې به یو ځای کې مقابله سره جوړه کړو بیا به موږ ځنونه دې ته مغلوبه کړو ته به ورباندې غالب شي بیا به خلک چې او دا خو د